نو چې کله نبی علیه الصلاة والسلام په غزوه احد کې صفونه جوړ کړو نو 50 کسان د خپل لښکر نه را جدا کړو او دا 50 کسان په دغه ډیرکۍ باندې کېنول د عبدالله ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ په کمانډرۍ کې دی ورله امیر کو او دا ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل وی کوم فتح ومنت او کو شکست ومنتو تاسو به دې ځای نه راکوزیږئ نه وی حتی تر دې پورې کو زمونږ غوښې مارغان تختې هم به تاسو د دې غونډۍ نه راکوزیږئ نه تاسو 50 کسان به په دې غونډکۍ ناست یئ ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله د جنگ ډېر مهارت ورکړی و نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل حسنا چې زما ملګری دلته په جنگ کې اخته وي او د شا غاړې د غونډکۍ غاړې دشمن راوخي جو حمله ونه کړي نو تاسو په دې غونډکۍ ناست یئ دې نه به راکوزیږئ نه جنگ شروع شو 25 کسان په مبارزه کې د کافرو نه مړ شو مردار شو دا یو جنگ چې به کېده یو تن به وته بل دای طرف راوته 25 کسان د کافرو نه مردار شو یو په یو به جنګ و 25 کسان د هغې نه مردار شو بیا چې عام جنگ شروع کېده که نه نو د هغې چې کومې ښځې وي د ځان سره راوستې وي هغې په ګډا شروع کړه او سندرې شروع کړي ګډای شروع کړه او سندرې ویل او په غزوه بدر کې چې د دوی کوم سرداران مردار شوي وو هغه ورته رایادول شروع کړو چې ستاسو نه پلان کې وجلی دی او ستاسو نه پلان کې وجلی دی او تاسو نه پلان کې وجلی دی نن ای ځوانانو تاسو را رسېدلي د هغې بدله به اخلئ په دې سندرو کې ورته د ښځو دا جذبه راوچتوله دوی دومره په جوش کې راوسته او دا شراب چې راوړي هغه په سرونو راواړول شراب یې وڅکل او جنگ شروع شو غزا شروع شوه حتی تر دې پورې چې مسلمانانو فتح وموندله اول کې کافرو شکست وخوړو څوک په یو تخته څوک په بله تخته څوک یو غر ته منډې وهه څوک بل غر ته منډې وهه کافر په تیښته شو وتښتېدل یو صحابي وایي د بخاري شریف حدیث مبارک دی وایي ما د کافرو ښځې په خپلو سترګو ولیدې چې په دې غونډۍ باندې روانې وې او د خپو دا پنځیبونه ښکارېدل په منډه تښتېدلې او دا توري به د کافرو ورته اولې او زغرې به یې ورته اولې د بدن نه به ایستي ځکه چې بدن درونې سړی منډه نشي والی که نه نو زغره به یې د بدن نه ورته وکړه چې کومه توره وه هغه به یې ورته وکړه چې دا را سره نه چې په منډه وځم ځان وباسمه نو هغه تورې او زغرې غورځولې او منډې وهلې کافر وتښتېدل کافرو شکست وخوړو چې وخوړو مسلمانان شروع شو مال غنیمت راټولو مال غنیمت یې راټولو نو دا خپلې تورې او نیزې سیټ ته کېښودې او چې د چا سره سورلي و هغه هم سیټ ته وتړله سورلو ته راکوشو سورلۍ سیټ ته وتړلي زغرې هم لرې کړلي یعنې اصلحې هر څه سیټ ته کېښودل چې اوس مال غنیمت راټول کړو چې د هغې نه کومې تورې پاتې شوي زغرې پاتې شوي څه سامان دې پاتې شوی چې دا راټول کړي مسلمانانو دپاره مسلمانان مال غنیمت راټولي اوس په غونډکۍ چې نبی علیه السلام 50 کسه کېنولي که نه د هغې په منځ کې اختلاف شروع شو د هغې په منځ کې اختلاف شروع شو څه وایي ښکته کوزېږو او څه وایي نه کوزېږو اوس کوم کسان چې وایي نه کوزېږو عبدالله ابن جبیر رضی الله تعالی امیر هغه ورته وایي زه خو نه کوزېږم ما ته خو نبي علیه الصلاة والسلام فرمایلي چې تر څو درته ما نه ویلي ښکته به نه راکوزېږئ زه خو نه کوزېږم هغې نورو کسانو ورته وایي ټیک ده نبي علیه السلام فرمایلي چې ښکته به نه راکوزېږئ خو تر قیامته پورې خو یې نه ویلي که نه چې دلته به ناست یئ جنگ ختم شو اوس به موږ خو دلته همیشه دپاره نه یو ناست که نه چې جنگ ختم شو چې ښکته کوز شو چې د مسلمانانو سره امداد وکړو مال غنیمت راټول کړو موږ به دلته یوازې هسې ناست یو د مسلمانانو په منځ کې څه راغی اختلاف راغی تو مې پکې جوړ شو 40 تنه راکوز شو د عبدالله ابن جبیر رضی الله تعالی سره صرف 10 تنه پاتې شو دغه 10 کسان نهه کسان پاتې ټول 10 سره د عبدالله ابن جبیر څخه 10 کسان په دغې غونډکۍ پاتې شو او 40 تنه ترې راکوز شو خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه د مخکې نه د دې غونډکۍ په تلاش کې و چې زه به حمله کوم د شا غاړې به ورځم په دې ځای باندې 2-3 پیرې مخکې هم حمله کړې وه خو دوی 50 کسانو دوی به د برې غاړې غشي شروع کړو دوی اوچت ناست وو هغوی به پسپا شو به تښتېدل چې وایي کتل چې غونډکۍ خوشې د کسان پې لږ ناست دي خالد بن ولید رضی الله تعالی دغه ټایم کې لا مسلمان شوی نه دی ده ځان سره خپل د اس سواره چې کوم د ځان سره هغه لښکر روان کو او راوختل چې دوی وکتل چې خالد بن ولید را روان دی نو دوی وی چې بره را رسي راپسې نو مونږ خو بیا 10 تنه یو مونږ به ووجنې شهیدان به کړي ښکته مسلمانان خو ناخبره دي دوی پسې ورکوز شو دا مسلمانان پسې وړومبې ورکوز شو دا 10 تنه
چې ورکو شو هغې پاسونو مقابله لږه وکړه خو دغه 10 وړه کسان یې شهیدان کړو دغه 10 کسان شهیدان شو د مسلمانانو او خالد بن ولید په دغه غونډکۍ باندې راواوړېدو چې راواوړېدو اوس مسلمانان د ځان نه خبر نه دي مال غنیمت راټولوي او د دې غاړې پې د حمله وکړه چې حمله وکړه بس مسلمانان وارخطا شو په لاس کې توره نشته نیزه نشته اصغره ایښې ده سورلۍ سیټ ته ودرولي دي ټیټ دي مال غنیمت راټولوي د پاسه پې حمله راله چې حمله راله مسلمانان وارخطا شو یو خوا تخته بل خوا تخته مسلمانان خواره واره شو د نبی علیه الصلاة والسلام سره صرف 14 کسان پاتې شو صرف 14 کسان په دې کې 7 کسان د مهاجرو او 7 کسان چې دي دا د انصارو 14 کسان صرف د نبی علیه الصلاة والسلام سره پاتې شو نور ټول مسلمانان تتر بتر شو یو خوا لاړو بل خوا لاړو په نبی علیه الصلاة والسلام باندې د هر طرف نه وار شروع شو د هر طرف نه گزار شروع شو ابو طلحه رضی الله تعالی د نبی علیه الصلاة والسلام خواته ولاړو غشه چې براته به تخپل لاس نیو چې غشه براته به تخپل لاس نیو حتی در دې پورې ابو طلحه رضی الله تعالی لا شل شو په نبی علیه الصلاة والسلام باندې کافر حمله کوله مصعب ابن عمر چې اور چې حمله پکې ډایرک ورته خپل سینه خو کړ په خپل سینه غشه وکړ دا مصعب ابن عمر رضی الله تعالی د نبی علیه السلام مشابه هو په شکل صورت کې یو شانو د نبی علیه السلام سره شکل میلاوي ده داسې نو چې د حمله کوله په نبی علیه الصلاة والسلام باندې کنه نو د ورته خپل سینه اخوا کړل مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنه شهید شو بل یو کافر د هغه نوم عبد الله بن قمیه دو قتل چې نبی علیه الصلاة والسلام سره دوره څوک نشته دی دا یو پهلوان عبد الله بن قمیه د په نبی علیه الصلاة والسلام باندې ډایرک حمله وکړه او چې په نبی علیه الصلاة والسلام په دې مخ مبارک حمله وکړه کنه نو د دې نبی علیه الصلاة والسلام ته یو پیغور وکړو خذها انا ابن قمیه واخله د ابن قمیه د طرف نه دا گزار چې په نبی علیه السلام گزار وکړه نبی اسلام د مخ مبارک زخمی کو نبی علیه الصلاة والسلام ورته کې خیری وکړي وی الله دې برباد کا الله دې تباہ کا دا خیری ورته وکړي په نبی علیه الصلاة والسلام باندې گزارونه شروع شو او مصعب ابن عمر رضی الله تعالی په دې دوران کې شهیدوم شو ما درته وی داغه شکل د نبی علیه السلام سره میلاویدو نو د کافر چیغه کړه وی ما نبی علیه السلام قتل کو ما محمد قتل کو نعوذ بالله چې دا چیغه د کافر واله کنه نو شیطان ورله نور زور ورکو شیطان هم دا چیغه واله وی محمد قتل شو نعوذ بالله چې دا چیغه واله چې مسلمانانو په غوګونو دا आवाज ورغی چې محمد قتل شو صلی الله علیه وسلم د هر صحابي په لاس کې چې تور وزمه کې تورتا وشو د چا سره چې نیزه وزمه کې ته وشتله موږ سره جنگیږو موږ خو د نبی علیه السلام د پاره جنگیدو چې هغه نشته نو موږ جنگ سره کوو د صحابه کرام لاسونه پر پیدو شو څوک چې په کم ځای ولاړو په اخ کې ځای باندې پاتې شو د نبی علیه الصلاة والسلام د مخکنی غاښونه مبارک هم شهیدان شو دا رباوي غاښونه یو کافر ولا په ګټ باندې حمله وکړه د نبی اسلام د غاښونه مبارک شهیدان کړو ماتې کړو د نبی علیه السلام چې کوم ټوپۍ په سر واغه خود د وسپنې ټوپۍ د هغې ګډ په ګزار سره د هغې کړۍ د نبي علیه السلام په مخ مبارک کې نه ننوتې د نبي علیه السلام د مخ مبارک نه وینه بهیده دومره وینه د نبي علیه السلام نه وبهیدله که نه چې نبي علیه السلام بیا داسې قدم نه شو اخیستی نو علي رضی الله تعالی عنه یو بل صحابي ورسره طلحه رضی الله تعالی عنه هغې ته وایي ما دې ګټ ته لږ اوچت کوي ما لږ اوچت کوي دې ګټ ته د نبی علیه السلام د اوچتېدو 2 مقصد یو خو دا چې د خپلو ملګرو ته اواز وکړم چې ما خواله راشئ دوی چېرته روان دي او دویم دا مقصد و چې زه د خپلو ملګرو باندې نظر واچوم چې دوی چېرته تللي دي چېرته لاړو او دویم د خپل ملګري وینم هم نبی علیه السلام دا ګټ ته نه شو اوچتېدی که نه نو طلحه رضی الله تعالی ته داسې ملا ټیټه کړه د الله پاکه پیغمبر زما په ملا خپه کېده دغه په ملا نبی علیه السلام خپه کېښود دې ګټ ته شو نبی علیه الصلاة والسلام طلحه رضی الله تعالی ته وفرمیل وی اوجبه ځان له د جنت واجب کو نو ځان له د جنت طلحه جنت دپاره ستا دپاره واجب شو ستا دپاره جنت او نبی علیه السلام چې دې ګټ ته داسې پورته شو که نه غیر چاپېره وکتل نو اواز یې وکړو الی عباد الله ای د الله بندګانو چېرته روان یې ما طرف ته راشئ انا محمد رسول الله زه محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول یم الی عباد الله ای د الله بندگانو ما خواته راشئ چې د صحابه کرامو دا اواز تر غوږو شو که نه نو ټول صحابه کرامو رامنډې کړې نبي علیه الصلاة والسلام خواله راله
ټول نبی علیه الصلاۃ والسلام ته راغونډ شو، ګیر چاپېره والا راله خوا ته راورسېدله. په دې کې ابو سفیان چې وکتل چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره څه ملګري دي او دا اواز هم خور شوی دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام قتل شوی دی، نو ابو سفیان راغی او د مسلمانانو ته داسې مخامخ ودرېدو. چې ودرېدو نو اواز یې وکړو، وی افی القوم محمد، په دې قوم کې محمد شته ژوندی دی که نه مړ دی؟ افی القوم محمد، په تاسو کې محمد شته؟ نبی علیه السلام جواب به نه ورکوئ. جواب به ابو سفیان دا اواز 3 پیرې وکړو، جواب ورته میلاو. بیا یې اواز وکړو، وی افی القوم ابن ابي قحافه، په تاسو کې ابو بکر شته دی؟ 3 پیرې دا اواز وکړو، نبی علیه السلام جواب به نه ورکوئ. چې په 3مه پیرې اواز وکړو، وی افی القوم ابن الخطاب، په تاسو کې د خطاب زوی عمر شته دی؟ چې دا اواز یې 3 وکړو، نبی علیه السلام جواب به نه ورکوئ. نو ابو سفیان خپل قوم ته مخ کو، مشرکین مکه ته کافرو ته وی دا خو چې اواز رانغی نو معلومیږي دا چې دا 3 واړه مړه دي. دا 3 واړه څه دي؟ محمد، ابو بکر، عمر، دا 3 واړه مړه دي. ابو سفیان دا اواز وکړو کافرو ته. عمر رضی الله تعالی ټینګ نشو چې دا اواز یې واورېدو. وی ای د الله دشمن، دا 3 واړه الله ستا د غم د پاره ساتلي دي. اے د الله دشمنه، دا 3 واړه الله ستا د غم د پاره ساتلي دي. 3 واړه ژوندي دي، 3 واړه ژوندي دي. بیا ابو سفیان عمر رضی الله تعالی ته وی صدر توام نه بل ته بسوای نه، خو لږ ما خواله راشه، لږ ما خواله. عمر رضی الله تعالی ولا خواله لاړو. اداره ته وای چې نبی علیہ السلام ژوندې دی کنه دی، ستاسو پیغمبر ژوندې دی کنه دی؟ نو عمر رضی الله تعالی ته فرمایي الحمدلله ژوندې دی، ژوندې دی. وی د عبد الله ابن قمیه نه مستا په خوله یقین ډیر دی، ځکه هغه وایي چې موږ محمد قتل کړی دی. خو د هغه په خوله مې دومره یقین نشته او ستا په خوله مې یقین، نو بس دی ژوندې دی. بیا او بیا ابو سفیان یو چغه وواله، چغه یې وواله، وی اغلو حبول، اغلو حبول. دا حبول د دوی یو بوت و، دغه بندګي به یې کوله او په جنګ کې به یې د هغه نه مدد غوښتو. نو ابو سفیان آواز وکړي اغلو حبول، حبول زنده باد. نو نبی علیہ السلام عمر ته عمر اوس جواب ورکا، اوس جوابو. نو عمر رضی الله تعالی فرمایل اذا الله پاک پیغمبر څه جواب ورکما؟ نبی علیہ السلام ورته فرمایل عمر وایا چې الله اعلى واجل، الله لوی دی، الله لوی دی. دی وی اغلو حبول ورته وای الله اعلى واجل. بیا ابو سفیان چغه کړه، لنا العزى ولا عزى لكم، زمونږ عزا خدای دی نو ستاسو عزا خدای نشته. دا عزا د دوی یو بوت او دا بندګي به کوله. زمونږ دپاره عزا دی، زمونږ مدد کوي، نو ستاسو عزا. نو نبی علیہ السلام عمر ته اوس عمر جواب ورکړه که نه؟ نو څه ووایم د الله پاکه پیغمبره؟ نو نبی علیہ السلام فرمایل عمر وایا چې الله مولانا ولا مولا لكم، الله زمونږ مولا او زمونږ دوست دی او ستاسو الله دوست نشته. جواب ورکا. بهرحال ابو سفیان لاړ اخوا. بیا جنگ شروع شو چې نبی علیہ السلام صحابه کرامو ته आवाज وکړو، نو بیا جنگ شروع شو. صحابه کرام راټول شو. چې جنگ شروع شو کافر شکست مونته، کافر چې کوم راغلی هغه وتښتېدل، لاړ میدان خوشې پاتې شو، خوشې پاتې شو. د نبی علیہ السلام مخ مبارک کې دا کړی داسې انختی دي، ٹھیک شو، او دا وینې پرې رابهیږي. نو یو صحابي سنان ابن مالک رضی الله تعالی عنہ هغه راغی د نبی علیہ السلام په مخ مبارک چې کومه وینه را روانه وه که نه هغه په جبه وسټله. چې د نبی علیہ السلام د مخ مبارک نه به کومه وینه پیدا، سنان ابن مالک به هغه په جبه باندې سټله. اوس اصل کې بهیدونکې وینه چې ده دا خو پلیته ده که نه؟ بهیدونکې وینه پلیته ده، دی خوړل جایز نه دي. خو دا د نبی علیہ السلام وینه مبارکه و، نو د نبی علیہ السلام وینه مبارکه پلیته نعوذ بالله نه ده، هغه پاکه ده، پاکه ده. نو سنان ابن مالک د نبی علیہ السلام د مخ مبارک به پرې جبه سټه او وینې ځمکې ته نه پرېښودله چې د نبی علیہ السلام د مخ مبارک وینې ځمکې ته لاړ نشي. نو نبی علیہ السلام سنان ابن مالک رضی الله تعالی ته فرمایي وی اے سنانا الله ستا دپاره جنت واجب کو، ځکه ستا بدن ته زما وینه ورسېدله او په کوم بدن کې چې زما وینه وي هغه بدن اور د جهنم ته نه ځي. تا ځان دپاره جنت واجب کو. بیا دا خبر خو مدینی منورې ته هم ورسېدو، ځکه د نبی علیہ السلام د شهادت خبر خور شوی و که نه چې نبی علیہ السلام شهید شوی دی. مدینی منورې ته چې دا خبر ورسېدو زنانه ورامنډې وخلې
عائشه بیبي را منډه وخی، فاطمه رضی الله تعالی عنها را منډه وی، ام سلیم رضی الله تعالی عنها د مسلمانانو څومره بیبیان چې دغه را منډې وخی را روانې دي. چې کله احد ته راورسېدې که نه، احد ته عایشه بیبي ډایرک دا مشکې راواغستو او زیو د اوبو ډکوي او کوم مسلمانان زخمیان چې دي هغوی ته په خولو کې اړی اوبه ورله ورکوي، په مسلمانانو باندې اوبه. فاطمه رضی الله تعالی عنها چې راغه د نبي علیه صلات وسلام مخ مبارک ته په وینو وکتل که نه، وی علي پاسه اوبه راوړه، زما د بابا مخ ته نه ګوري. علي رضی الله تعالی لاړو، ډال ورسره و، هغه د اوبو ډکوي او فاطمه رضی الله تعالی راوړي. فاطمه رضی الله نبي علیه صلات وسلام ته ناسته پرې مخ مبارک له اوبه اچوي داسې، خو وینه ودرېږي نه، وینه نه ودرېدله. بیا د کجورو د پاڼو یوه چټایي پرته وه، فاطمه رضی الله تعالی پاسې زرې هغه وسېزله، هغه وسېزله او د هغې هغه ګرمه ایره یې راواغسته او د نبي علیه سلام په زخمونو کېښوده. اوس هم چې کله دا زخم وینه نه ودرېږي که نه، نو اکثر خلک ولې ګرمه ایره په هغې زخم کېږدي وي چې وینه ودرېږي. نو هغه ګرمه ایره یې راوړه د نبي علیه سلام په زخمونو کېښوده، د هغې سره وینې لږ ارام وکړو، لږه په کلاره شوله، وینه لږه ودرېدله. دې کې د نبی علیه صلات وسلام په مخ مبارک کې چې کومې هغه کړی وي صحابه کرام پرې لګیا دي، هغه ته په څه طریقې روباسي خو د چا لاس نه ورځي چې د نبی علیه السلام د مخ مبارک نه دا کړی د خود څنګه را بار کړي. یو صحابي راغی، هغه غالبا چې عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه، عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه راغی، صحابه کرامو ته وویل وی دا خدمت په ما باندې پرېږدئ، د نبی علیه السلام د مخ مبارک نه دا کړی ایستل، دا خدمت ما ته پرېږدئ، ما ته پرېږدئ. عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه داسې خوله واچوله دې کړو ته، دې کړۍ ته خوله واچوله او په غاښونو پې زور کو، چې زور یې کو دا دوه غاښونه شهیدان شو، دا ووتل. دومره جوخته کړۍ د نبی علیه السلام مخ مبارک له ورغلې وه چې هغه دوه مبارکه د عبیده بن جراح رضی الله دوه غاښونه مبارک شهیدان شو، ورتاو شو ته. بهرحال هغه کړۍ د نبی علیه السلام د مخ مبارک نه راویستلې شوه. بیا د صحابه کرامو چې کومه قرباني او کومه مینه وه د نبي علیه السلام سره که نه، یوه زنانه وه د هغې نوم د حضرت حمنه رضی الله تعالی عنها، او دا د مصعب ابن عمر رضی الله تعالی بیبي و ما چې درته وسوي که نه، دا د نبي علیه السلام همشکل صحابي و. نو دې دغلته غزوه احد کې شهید شو. ته دا بیبي را روانه ده، نو په لاره کې ورته چا وی پلار دې شهید شوی دی. دی وی انا لله و انا الیه راجعون. دویم ورته چا خبر وکړه چې لږه مخکې راله که نه، وی ماما دې شهید شوی دی. دی بیا وی انا لله و انا الیه، چې لږه مخکې راله نو چا ورته خبر ورکړو وی ستا خاوند مصعب ابن عمر هم شهید شوی دی. نو دغلته دا لږه کېناسته او ډېر زیات یې وجړل، وی یاره دا غم خو اوس د برداشت نه بار دی. ما خو وی چې پلار مې شهید شو، رور مې شهید شو، ماما مې شهید شو، دا غم مې به را سره خاوند اوچتوي. ځکه خاوند هغه خاوند دی که نه چې د ښځې سره په غم کې سات ورکوي. ښځې ته چې د هر طرفه غم میلاویږي که نه، نو دا وایي ای به زما د سر سهاره شته دی، زما سړی شته دی، دا پې ډاډه. خاوند هغه خاوند دی چې کو هغې ته هر څومره تکلیف رسي، هغه چې دا خپل تکلیف دی خاوند ته بیان کړي، نو د هغې تکلیف کې کمی راشي، وایي زه زما یوه سهاره موجود ده. نو دې ته وی ماما دې شهید شو، دی وی انا لله، وی پلار دې شهید شو، وی انا لله. خو چې آخر کې ورته ویل شو خاوند دې شهید شو، دا کېناسته، وی یاره دا غم خو اوس د برداشته بار دی چې خاوند مې لاړو، نو زه به د خپل غم د چا سره شریکومه. وی جړل. خو بیا یې وی نبی علیه صلات وسلام خو ژوندی دی که نه، وی او نبی علیه صلات وسلام ژوندی دی. بیا وویل وی الحمدلله خیر دی، دا ټول غمونه به ختم شي خو چې نبی علیه السلام ژوندی دی. دې کې بله زنانه ده کلثوم بنت رافع رضی الله تعالی عنها، دا په لار را روانه ده، چا ورته وی خاوند دې شهید شوی دی. دی وی الحمدلله. بیا ورته وی پلار دې شهید شوی دی. دی بیا وی الحمدلله. وی زوی دې شهید شوی دی. وی الحمدلله ثم الحمدلله. خدا راته ووایه چې نبی علیه السلام څنګه دی. نو چا ورته وی نبی علیه الصلاة والسلام ژوندی دی. وی ما ته وښیه چې په سترګو مې لیدلی نه، زما زړه ته تسلي نه راځي، ځکه خبر دا خور شوی چې نبی علیه السلام شهید شوی دی. ما ته نبی علیه الصلاة والسلام وښیئ. نو چې دا نبی علیه الصلاة والسلام له بوستی شوه، مخامخ ورته ودرېده، وی د الله پاکه پیغمبره چې ته مې ولیدې ټول غمونه مې ختم شو. دا د زنانه و د نبی علیه الصلاة والسلام سره مینه محبت و. په دې غزا کې د نبی علیه الصلاة والسلام تر حمزه رضی الله تعالی عنه ډېر په بې دردۍ سره شهید شو. تاسو ما په تیر جمعه کې ویلي
چې حمزه رضی الله تعالی عنہ د هغې تور حبشي غلام د لاسه شهید شوی و چې کوم ته هندي ویلي وي تا کو دې شهید کو ځکه حمزه رضی الله تعالی په غزوه بدر کې د هندي پلار عتبه مردار کړی و وی کو دا حمزه ته مړ کو زما د دې په بدل کې زما د طرف نه ته آزادي نو دې حبشي غلام حمزه رضی الله تعالی په دینوم کې په نیزه باندې و شهید کو نو دا هنده چې رااله که نه حمزه رضی الله تعالی ولیدو نو چاړه یې راواغستله چاړه یې راواغسته د هغه نه یې دا پوزه مبارکه کټ کړه غوږونه یې ترې کټ کړو شونډې یې ترې کټ کړې او دا سینه حمزه رضی الله تعالی وشلوله او دا اینه یې ترې راویستله او داسې چکونه یې پرې لګول چکونه د دې په خوله کې هغه وانخته بیا یې راټوکول هم نه شو نو تېره یې کړه ده او بیا یو تار وی مال راوړی تار یې راوړو او دا اعضا دی په تار کې وبینول او غاړې ته ور واچوله په ګډا شروع شوه ګډېدله نن زما ارمان پوره شو نو حمزه رضی الله تعالی ډېر په بېدردۍ سره شهید شو ډېر په بېدردۍ سره نو د ده خور را روانه وه صفیه رضی الله تعالی عنها نو چې صفیه رضی الله تعالی را روانه وه که نه نو نبي علیه الصلاة وسلام وی زبیره مور دې منه که چې رور له ګورې رانه شي مور دې منه که رور له رانه شي ځکه که رور یې ولید نو رور یې د لیدلو نه دی صفیه منه که چې رانه شي نو زبیر رضی الله تعالی لاړو مور ته یې مور یې مخکې به نه ځي نو صفیه رضی الله تعالی ډېره چاکه ښځه وه چې دا زوی په دې سینه کې و سیټ ته ورته وکړئ لرې شه تاسو وکړئ چې ما منع کوئ ما ته مې خپل رور وښایئ ما ته خپل رور حمزه وښایئ دې سیټ ته ووو چې ورته ویې کړو نو ده ورته شا غاړې واز وکړو وی مور یې نبي علیه السلام فرمایي چې صفیه مخکې مه راپرېږدئ صفیه رضی الله عنها په ځای ودرېده وی ښه وی لاړ شه زما وراره ته وایه چې صفیې ته پته ده چې د هغې د رور سره څه شوي دي هغې ته پته ده خو زه خپل رور لیدل غواړم زه جړاګانې نه کوم وراره ته ووایه چې ما له اجازت راکړي نبي علیه صلات وسلام ته راغی زبیر وی زما مور اجازت غواړي هغه وایي چې زه جړا فریاد نه کوم نبي علیه صلات وسلام وفرمایل صفیې ته وایه چې راشه چې راله حمزه رضی الله تعالی ته داسې ودرېدله او داسې ګیر چاپېره وکتل او په تیزه یې وی نن به خلک وایي چې صفیه خپل رور ویني دا به چغې وایي دا به جړا کوي دا به فریاد کوي وی زه چغې او فریاد نه کوم زه په خپل رور باندې فخر کوم چې الله او د الله رسول رضا کو زه پې فخر کوم زه جړا نه کوم نبي علیه السلام چې راغی داسې حمزه رضی الله تعالی ته ودرېده که نه نو د سترګو مبارکو نه یې اوښکې روانې شوې وی دا زړه مې وایي چې په دې ډاګه دې داسې پرېږدمه او دا مارغان دې وتښتئ او په قیامت په ورځ ته د مارغانو د ججرو نه راضي و الله په دربار کې ودرېږي خو څه وکړمه زما ترور صفیه به خفه شي ستا د خور فکر نه راځي هغه به خفه شي نو زه کرې دفن کوم او په جړا شو نبي علیه السلام زما د تره سره ډېر زیات ظلم شوی دی صحابه کرامو ډېرې عجیبه قربانۍ ورکړې وې دو صحابه کرام دي سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عبد الله بن جحش رضی الله تعالی سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی فرمایي وی په دې غزوه احد کې د عبد الله بن جحش رضی الله ما پسې راغی ما ته چې دې فارشته یو خبره کوم موږ سیټ ته لاړو وی د عبد الله بن جحش ما ته وی چې تم دعا وکړه زه به پې امین واما او زم دعا کوم ته به پې امین وای ښه ما ورته وی چې ټیک ده شپه ده که نه سهار به جنګ کېږي سعد بن ابي وقاص وی ما دعا غوښتله ما وی چې الله چې سار شي که نه زما د یو مضبوط کافر سره مقابله راوله چې هغه په ما گزار کوي زه په هغه گزار کوم هغه په ما گزار کوي زه په هغه گزار کوم چې ښه ستړي شو دواړه که نه او زه گزار وکړم هغه مردار کړم هغه سامان ترې واخلم او راشم عبدالله بن جحش رضی الله تعالی فرمایل چې آمین اوس عبدالله بن جحش رضی الله فرمایل چې زه دعا کوم ته پې امین وایې ما وایي چې ښه عبدالله بن جحش وایي چې الله سر مې د یو مضبوط کافر سره مقابله راوله چې هغه په ما گزار کوي او زه په هغه گزار کوم هغه په ما گزار کوي او زه په هغه گزار کوم چې ښه سم جنګ وکړو او په آخر کې هغه په ما زورور شي او په ما گزار وکړي او زه شهید شم ما وی چې آمین وی چې سار شو وی چې زه ورغلم یو مضبوط کافر سره مقابله شروع شوه زه گزار کوم هغه گزار کوي زه گزار کوم هغه گزار کوي ستړي شو په جنګ باندې په آخر کې چې مې توره وچوله سر مې ته هغلته ورته وکړو کافر مې مردار کو
هغه توره مې ترې واخېسته، نیزه مې ترې واخېسته، اسلحه مې تر وسه را روان یم. وایي چې را روان یم ومې کتل عبدالله ابن جحش هم د یو کافر سره ورلاندې وتې تورې چلیږي. وایي په زړه کې مې ووي چې الله خو زما دعا قبوله کړه، خو د عبدالله ابن جحش دعا به هم قبولوي. وایي ومې ورته کتل چې عبدالله ابن جحش لاړې رانه شهید شي، ځکه چې تا هم دعا کړې ده. دې د کافر سره وړاندې وتې ګزارونه په یو بل کوي. اخر کې کافر چې توره وچوله عبدالله ابن جحش شهید کو. صحابه کرامو داسې مینه و د نبی اسلام او د شهادت سره دوره مینه ساتله، دومره محبت ساتو. بیا چې کله شهیدان جنگ ختم شو او داسې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل اوس کوم باقي صحابه کرام چې او یا صحابه کرام شهیدان شوي دي او یا صحابه کرام شهیدان شوي دي، خو ګوره خلک وایي غزوه احد کې مسلمانانو شکست مونځته. مسلمانانو شکست نه دی مونځته، شکست کافرو مونځته دی. ځکه مال غنیمت چې څوک واخلي هغه شکست نه مونځته، میدان چې څوک پرېږدي شکست هغه مونځته دی. میدان کافرو پرېښی په آخر کې تښتېدلي. ها دومره خبره ده چې مړي زیات د مسلمانانو نه شوي دي، د کافرو نه مړي شوي 25 تنه د هغې نه مرداران شوي، خو 80 تنه شهیدان شوي د چا نه دي؟ د مسلمانانو نه. مړي د مسلمانانو نه زیات شوي. نو کوم صحابه کرام چې داسې ژوندي پاتې شو، نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وایي قبرونه وکنئ. نو د احد هغه ځمکه خو به تاسو لیدلي څومره کلکه ده او هغه په خپل هم زخمیانو. نو نبی علیه السلام وفرمایل وایي 2 3 په یو ځای دفن کوئ، 2 3 یو ځای دفن کوئ. دارنګي دا مصعب ابن عمر رضی الله تعالی او عبدالله ابن جحش رضی الله تعالی ما درته دوی واقع بیان کړه کنه، او حضرت حمزه رضی الله تعالی دا درې واړه په یو قبر کې دفن شوي دي. دا په یو قبر کې دفن شوي درې واړه صحابه کرام. نبی علیہ السلام فرمایل وی قبرونه کنه 3 4 پکې دفن کوي. وی د الله پاک پیغمبر کفنونه نشته دي. مصعب ابن عمر رضی الله تعالی دا هغه صحابي کنه چې د مکه مکرمه کې به یو جوړه یو ځل واغوسته بل جوړه به بیا نه اغوسته. دومره د په ناز او په نخرو ژوند تیرو. د به هغه عطر استعمالول کنه چې په یو کوڅه به تیر شو، دننه به ښځو ته پته لګېده چې بار په کوڅه باندې مصعب ابن عمر تیر شو. دی چې به په کومه لار تللی و هر چا ته به پته لګېده چې په دې لار مصعب ابن عمر تللی، ځکه د خوشبویانې به پای لار وي، د به داسې خوشبو لګوله. خو مکه مکرمه کې هر څه پرېښود او مدینې منورې ته هجرت وکړو. چې راغی بیا ورسره هېڅ نه نو چې غزوه احد کې دی شهید شو کنه او د الله شروړی شو، نبی علیه الصلاة والسلام ته مخې ته کېښودی شو، د نبی علیه السلام د سترګو مبارکو نه اوښکې روانې شوې. وی دا خو هغه مصعب ابن عمر نه ده چې به جوړه به یې دوباره نه استعمالوله. وی د الله پاک پیغمبر هغه مصعب ابن عمر دی. وی اوس څه مسله ده ورته؟ وی د الله پاک پیغمبر کفن یې نشته دی، کفن یې نشته دی. نو په دې کې یو وړوکی غونته څادر راوړلی شو، نو چې هغه پې خور شو، نو چې سر یې ولا پټو خپې ښکارېدې، چې خپې ولا پټولې نو سر یې ښکارېدو. نو نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی سر ولا پټ کړه، په دې خپو ولا واښه واچوئ. حمزه رضی الله تعالی عنه خور 2 کفنونه راوړو، 2 څادرې راوړي. نو نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی زما تره په 2 څادرو کې کفن مه ورکوئ، ولې دا نور شهیدان چې دي یو دته کوي ایو. نو د الله پاک پیغمبر 2 څادر دی، یو غټ یو وړوکی دی. نو څادر د چا وی؟ حمزه رضی الله تعالی عنه خورې راوړې وي کنه. خو نبی رسول الله کې دومره انصاف وی خسنه واچوي، خسنه واچوي. نو چې خسنه واچوي په خسنه کې د حمزه رضی الله تعالی عنه وړوکی څادر راوخته، هغه ډبل شهید راوخته. نو چې وړوکی څادر په حمزه رضی الله تعالی عنه خور شو، وی د الله پاک پیغمبر څه وکړو چې سر پټو خپې ښکاره کېږي، چې خپې پټو سر ښکاره کېږي، څه وکړو؟ نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی سر ولا پټ کړه، په خپو ولا واښه واچوئ. د نبی علیه السلام تره ته هم داسې کفن نصیب شوی دی. او بیا نبی علیه السلام وفرمایل وی 3 او 4 تنه په یو لحد کې ږدئ. وی د الله پاک پیغمبر قبلې طرف ته کم یو ږدو. نبی علیه السلام وفرمایل وی چاته چې زیاته حصه د قرآن یادی هغه ړومبې قبلې طرف ته ږدئ. چاته چې د قرآن حصه زیاته یادوه تاسو ته پته ده هغه قبلې ته ړومبې ږدئ، بیا پسې بل دی، بیا پسې بل دی. د کوم د حافظ قرآن فضیلت دی. په دې طریقه باندې صحابه کرام دفن شو. غرض مې دا کو چې هغه الله دې مونږ ټول حج عمرې له بوځي، ټول مونږ غزوه احد هلته کې احد مقام ته هر مسلمان ځي، بیا هلته چې لاړ شي که نه د هغې شهیدانو د هغې مقبرې نه جنګله تاوده، جنګله تې تاوده. زه د ګیر چاپېره 2 ځله ګرځېدلی یم. ما دلته کې د نبی علیه الصلاة والسلام چې غونډکۍ ته وختم که نه، په غونډکۍ ودرېدم داسې، او چې ومې کتل د مسجد نبوي منارې ښکارېدې مخامخ. دا خو د عایشې بیبي کور دی که نه،
نو چې دلته به مسلمانانو دا قیامت راغلی دغلته به د مسلمانانو په بیبیانو څه تېرېدل به هر حال دغلته کې دا مسلمانان ډېر په بې دردۍ سره شهیدان شو. غرض مې دا کو مقصد مې دا دی چې دا اسلام مونږ ته په مفتو کې نه دی راغلی. دې دپاره چا خپل پلار قربان کړی دی. جابر رضی الله تعالی نبی علیہ السلام په مدینه منوره کې په کوڅه کې ولیدو. نو جابر رضی الله تعالی ډېر داسې خیرن میرن روان دی غمزده به ګرځېدو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمیل جابر څه وجه دی ډېرو ورځو نه داسې پریشانه نه ځان تیاری څه وجه ده؟ هغه ورته د الله پاکه پیغمبره په غزوه احد کې مې پلار شهید شو. یو خو هغه غم دی بل د کور ټوله ذمهواري مې په دې اوږو راغلې ده یو بل ته مې د پلار غم خفه کوي بل ته د کور ذمهواري دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایلو وی جابر ته ولې خفه کېږي؟ ستا پلار عبدالله چې کوم دی که نه هغه خو د الله سره براح راست خبرې وکړي. براح راست د الله سره هیڅ چا خبرې نه دي کړي. ستا پلارو سره براح راست خبرې وکړي نو الله دې نه تپوس وکړو عبدالله څه دې پړه ارمان دی؟ نو ستا پلار عبدالله ورته وویل چې الله په زړه مې ارمان دا دی چې یو ځل مې ژوندی که چې دوباره بیا شهید شمه ژوندی مې که چې غذا وکړم چې بیا شهید شم. وی الله تبارک وتعالی ورته وفرمیل چې دنیا ته خو دوباره تله نشته دی که نه بل ارمان یاد کا بری پورا کم خود دوباره دنیا ته واپس لو نشته دی. الله حنظله رضی الله تعالی عنہ د میدان نه چې روچت شو نو د ویښتو نه اوبه څاڅي. نبی علیہ السلام مخې ته کېښودی چې نو ویښته یې لانده دي اوبه ترې نه څاڅي. نو نبی علیہ السلام وفرمایل وی زه ګورم چې حنظله رضی الله تعالی عنہ فرشتې غسل ورکوي دا ولې څه چل دی؟ نور خو هم ډېر صحابه کرام دی هغوی له فرشتې غسل نه ورکوي دله خو فرشتې غسل ورکوي ځکه هغه د ویښتو نه اوبه څاڅي. کور کې وله د بیبي نه تپوس وکړو وی حنظله ستا نه څنګه تللی وو؟ نو بیبي وی دا زموږ د واده ړومبۍ شپه وه دی ما سره په کمره کې وو مونږ خپل تعلق قایم کو د ښځې د خاوند چې کوم تعلق وي د ده د غوږونو دا اواز راغی چې د نبي علیه السلام ملګري جهاد له لاړو وی ده د کمرې نه منډې کړې وتی دی په حالت د جنابت کې تللی و لامبل هم نو دغه شانتې وتی دی. نبي علیه السلام وفرمایل وی ځکه ولې فرشتې غسل ورکوي که نه د دې وجې نه هغه ته غسیل الملایکه ویلی شي. غسیل الملایکه فرشتو ورته غسل ورکړی دی. چا دې ته نه دي کتلی چې زما د واده ړومبه شپه ده چا دې ته نه دي کتلی چې زما نه بچي یتیمانان پاتې کېږي چا دې ته نه دي کتلی زما پلار شهید شوی زما رور شهید شو زما ماما شهید شو. صرف تپوس څه کوي زما پیغمبر څنګه دی؟ دې پیغمبر دپاره داسې قربانۍ ورکړې شوي دي. نن امت قرباني ورکولی شي؟ نن زه هغې زنانه چې هغې پې پلار رور ماما قربان کړی په نبي علیه السلام زه هغې زنانه ته هم ته پرده وکړه وایي دا ما سره ظلم کوي ما ته وایي چې پرده وکړه وایي زما نه زما ازادي اخلي. زه ورته هم ته اواز کوي چې زه د فاطمې لور یمه فاطمې وایي زما جنازه د شپې اوچته کوي زما په لاش باندې کجورو څانګې ورته اوې کوي چې چاته پته ونه لګي چې د نبي علیه السلام لور غټه ده کو نری ده. ته نوم د فاطمې اخلي ګرځي سرتور سر په بازارونو کې. زه درته وایم دې ایمان دې اسلام دپاره صحابه کرامو څومره قربانۍ ورکړي. زه تا ته وایم سود مه کوه ګناه ده کنځل مه کوه ګناه ده چغلي مه کوه ګناه ده ګیره مه خرئ ګناه ده جامې د انګریزانو په شان مه جوړوه ګناه ده. تا باندې اثر نه کوي تا ته دا مخې ته ودرېږي نه ته وایي داسې خبرې دي. کاش چې موږ د نبی علیه السلام او د صحابه کرامو د تاریخ نه خبر شو. افسوس په دې خبره دی جنازې له چې لاړ شو خفه په دې شو شپې له تازه جامت کړی وي سار له مړي کفن کې مخ پروت وي ګیری په مخ باندې نه وي فرشتې ته نه تپوس کوي د چا په دین باندې د چا امتي وایي د رسول الله امتي ما فرشتې چې شکل ته ګوري او خبرې ته ګوري وایي دروغجنې دعوت دا کوي د رسول الله امتي منو شکل دی ولې د رسول الله په شانتې نه دی. د افسوس مقام دی که نه دی؟ د افسوس خبره ده که نه ده؟ زه چې تاسو ته د نبي علیه السلام دا سیرت بیانوم نور هېڅ مقصد مې نشته دی. مقصد مې دا دی چې موږ د نبي علیه السلام ژوند په خپل ژوند کې راولو د نبی علیه السلام زندگی په خپله زندګۍ کې راولو موږ سره د خپل ایمان او د اسلام قدر پیدا شي. ذلیله په دې یو چې د خپل نبی علیه السلام نوم مبارک نه راځي د هغه د سیرت نه یو خبر
الله تبارک وتعالى د عمل کولو توفیق راکړي.